ملګرو نن به خبره وکړو په لر او بر یو افغان باندې. دا ناره باچا خان چې کله وهله د پښتنو په ذهنونو ننوتله او په زړونو کې ځای وکړو. ولې وکړو؟ دا ناره فقط باچا خان نه دی ایجاد کړې، دا ناره د خوشحال خان په شعرونو کې هم معلومیږي. زه به د مثال په طور د خوشحال بابا یو شعر د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال بابا دلته ولې نه وایي چې د پښتون په ننګ مې وتړله توره، خو نه هغه ځان ته افغان وایي. ناره لر او بر یو افغان فقط په باچا خان پورې نه، د باچا خان نه مخکې هم ژوندی وه. دا یو تاریخي جبر شوی دی د افغانستان سره چې دغه خاوره په مختلفو برخو کې ویشلې شوې ده. اول د افغانستان نه جدا شوې ده، بیا یې په پښتونستان په مختلفو برخو کې جنوبي پښتونخوا FR ایجنسیز او بیا پښتونخوا یعنی په 4-5 برخو کې ولې انګريز ویشلې وه. فقط یې په دې وجه ویشلې وه چې د خلکو د انګريز سر ټیټي نه کوله، د انګريز غلامي نه کوله. په دې وجه پښتونستان وطن انګريز په برخو کې وویشلو. په څه وجه چې دا خلک چې په اتفاق نه وي. نن ته وګوره وزیرستان کې څه وشي، په پېښور کې ورته आवाज نه پورته کیږي. ولې؟ چې مونږ به اتفاق کړی یو، مونږ ویشلی یو. نو ملګرو دامونه واخله تر اټکه، د چترال نه واخله تر بولانه، دا لوی افغانستان دی. که څوک یې مني او که نه یې مني، که څوک غلط کمنټ کوي، که څوک سم کمنټ کوي. خو په تاریخ سترګې نه پټوم، زه د تاریخ یو طالب علم یم چې کم حقیقت ته هغه به وایو. لر او بر یو افغان، د لر او بر یو افغان مطلب دغه دی زما په ذهن کې چې دا ټول یو قام دی، یو مو ثقافت دی، یو مو ژبه ده، یو مو دود دی، یو مو دستور دی، او دا ټول یو وطن دی. دا امونه واخله تر اټکه، د چترال نه واخله تر بولانه. لوی افغانستان زنده باد، آزاد پښتونستان پاینده باد.